السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د پلی سټور یو څو داسې خوندور او لازمي سیټینګونه در وښیم چې باید دغه سیټینګونه که هر څوک په موبایل کې پلی سټور استعمالوي باید دغه سیټینګونه په خپل موبایل کې خامخا وکړي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. د ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې د پلی سټور اکاونټ خلاص کړئ. کله چې ګورم ملګرو تاسو په خپل موبایل کې د پلی سټور اکاونټ خلاص کړئ، د هغه رقم ګورم ملګرو زیاتره ملګري داسې شته کله چې هغه یو گیم ډاونلوډوي، یو اپلیکیشن ډاونلوډوي، نو دوی ته یو څه نه یو څه ایرر خامخا ورکوي. کله یو ایرر وي، کله بل ایرر وي. نو د دې لپاره به زه تاسو دغه داسې سیټینګونه در وښیم. کله چې تاسو دغه سیټینګونه په خپل موبایل کې وکړئ، بیا به تاسو ته هیڅ ایرر هم په موبایل کې نه درکوي. نو ګورم ملګرو د دې لپاره به تاسو راسئ، اول به د 3 ډاټ نښان باندې به تاسو کلیک وکړئ او د هغه رقم بیا تاسو راسئ ملګرو په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورم ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم اول اپشن د نوټیفیکیشن او د هغه رقم بیا دویم اپشن د ملګرو اپس ډاونلوډ پریفرنس. کله چې ګورم ملګرو تاسو اپس ډاونلوډ پریفرنس باندې اول به تاسو دغه سیټینګونه په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. نو ګورم ملګرو اپس ډاونلوډ پریفرنس ته اوور any network اوور وائی فای اونلی ask me every time. کله چې تاسو ملګرو اوور any network وایي، یعنی کله چې بیا تاسو په موبایل کې وائی فای یا د موبایل ډیټا استعمالوي، ستاسو په موبایل کې به اپلیکیشنان ډاونلوډیږي. که مې اوور وائی فای اونلی کو، بیا به صرف او صرف تاسو وائی فای سره کنیکټ یاست او بیا به تاسو اپلیکیشنان ډاونلوډولی شئ. او که مې ask me every time کوي، بیا چې هر وخت تاسو ملګرو اپلیکیشن ډاونلوډوي، هلته به تاسو ته یو اپشن درکوي چې تاسو دا غواړئ په وائی فای ډاونلوډ کړئ او که د موبایل په ډیټا ډاونلوډ کړئ. نو بیا چې مې هر یو په پار شي باندې تاسو کنیکټ واست، تاسو به هغه ور وښیاست. نو د دې لپاره خوندور اپشن چې ده ملګرو اوور any network ته باید تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او تاسو یې ډن کړئ. د هغه رقم بیا اټو اپډیټ اپس ده. نو ملګرو زیاتره داسې ملګري شته کله چې دوی په خپل موبایل کې پلی سټور اکاونټ خلاص کړي، د دوی په موبایل کې اپسونه خپله اپډیټیږي. نو دوی به اټو اپډیټ اپس باندې کلیک وکړي. نو ملګرو دوی ته راسې ګوره د دوی په موبایل کې اوور any network باندې ولاړ وي، بیا که دوی په موبایل کې هر شی استعمالوي، یعنې د وائی فای استعمالوي یا د موبایل ډیټا استعمالوي، د دوی په موبایل کې هغه خپله اپډیټیږي. نو که چېرې تاسو اوور وائی فای اونلی کوئ، بیا که چېرې تاسو وائی فای ته کنیکټ سواست، هغه به ټول خپله اپډیټه سي، او که وائی فای ته نه واست کنیکټه، هغه به نه اپډیټیږي. نو د دې لپاره به تاسو ملګرو ډو ناټ اټو اپډیټ اپس په دې باندې ټک مارک شان ولګوئ او د هغه رقم یې تاسو ډن کړئ. او د هغه رقم اټو پلی ویډیوز ملګرو تاسو دلته ویډیوز هم د هغه رقم کولی شئ، باید تاسو په ډو ناټ اټو پلی ویډیو باندې کلیک وکړئ. دا نور هغه رقم ته اپشنان دي، نو دغه به هم تاسو ډن کړئ. او د هغه رقم ګورم ملګرو دغه سیټینګ هم باید تاسو په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. کله چې تاسو په پلی سټور کې یو څه سرچ کوئ، نو که تاسو غواړئ هغه ختم کړئ، نو د هغه رقم کلیر لوکل سرچ هسټري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نو بیا تاسو ملګرو په هر شي باندې، یعنې هلته تاسو هر شی سرچ کړی وي، هغه به له دا ځای څخه چیست سي، اټومیټیک ختم سي، له سرچ څخه به هغه ووځي. ملګرو باید دغه سیټینګونه ټول په خپل موبایل کې خامخا وکړي. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي. نو که ویډیو خوښه شوي ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.